په بلخ یو جومات کې چاودنې لمونځ کوونکو ته مرګ ژوبله اړولې. د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار کې د افغان اهل تشیع جومات کې چاودنې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په مزار شریف کې د ابو علي سینا روغتون رئیس ډاکټر غوث الدین انوري نن پنجشنبه د اپریل پر 21 چې د غوی له لومړۍ نیټې سره برابره ده ویلي چې د پیښې له ځایه دغه روغتون ته 10 مړي او 22 ټپیان وروړل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې په ټپیانو کې د 6 کسانو روغتیايي حالت خراب دی، خو له سیمې عیني شاهدانو امریکا غږ ته تایید کړه چې په دغه چاودنه کې له 10 زیات کسان وژل شوي او 10 زیات ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې دغه چاودنه نن د مزار شریف ښار کې د سی دوکانه په نوم د افغان اهل تشیع جومات کې د ماسپښین لمانځه پر مهال شوې ده. باختر دولتي خبري اژانس په بلخ ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ د رئیس مولوي ذبیح الله نوراني له قوله ویلي چې په دغه چاودنه کې 10 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د یو بل خبر له مخې نن غرمه د کندوز ښار اړوند په سردوره سیمه کې هم د چسپکي ماین چاودنه شوې ده. له سیمې عیني شاهدانو امریکا غږ ته ویلي چې دغه چاودنه د کندوز ولایت د هوایي ډګر د کارکوونکو پر کاسټر موټر شوې ده. طالب چارواکو رسنیو ته په دغه چاودنه کې د 4 کسانو وژل او 18 نورو ټپي کېدل تایید کړي دي. قدرمنو لیدونکو، تاسو یې په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.